دې نه څه مطلب شته چې یا د چا واده کویدنې یا نور ډزه دا به د چا په زړه باندې ښه لګي، د چا په زړه به بد لګي، او حکومت ته هېڅ پروا نشته. اوس خو پکې الان سات دا یو څو داسې دغه ډزې وشوې، خو نورې پکې دې کې غټې ډزې شوي دي، د غوږین ټوپک ډزې پکې شوي دي، د کلاشنکوف ډزې پکې وشوې، لکه چاته احساس نشته. دا به څوک ناجوړی، څوک به بیمار وي، د چا به دغه د چا به صحیح، د چا به صحیح اوري، په چا به ښه لګي، په چا به بد لګي. برای مهرباني د خدای دپاره د دې شي نه قلار شئ. دا د غوږین ټوپک ډز و، واورېدو؟ دا د غوږین ټوپک ډز دی. دا پکې د کم ټوپک ډز دی، دغه ډز پکې د کم ټوپک وشو. راشه شماري کا شماري کا شماري کا. پولیس طبقه خوده ده چې د دې تپوس وکړي. دا په یو کور کې به څوک هارټ اټیک یې بیمار به، د زړه بیمار به، هغه باندې به دا خبرې بدې لګي، دا شیزونه پې بد لګي. نه قانون نشته چې تپوس وکړی شي. قانون خو به راشي، سره چرګان به وخوري او بیا به لاړ شي اورې مزو سره. او دلته نور عام عوام له به دا جوړ شي. دا د تماچې د کلاشنکوف ډزې پکې واورئ. ویډیو پوره به وګورئ، پوره او د آخره پورې، او دا شیر یې کوي، لایک یې کوي، شیر یې کوي چې مخکې ته ورسي اورې. نور څوک خو دا چلونه نه کوي که نو، اورې د دې چلونو نه څه مطلب؟ اورې دا پیسې هلکه ته دونه دې باجه کړې، اورې د الله په نامه یې چاله ورکړه که نه. ها د ټوپک ډز بند دی، ته د ټوپک ډز یې کوې اورې. قانون نشته چې د دې تپوس وکړی شي. سرچ اپریشن وکړه، دوباره اپریشن وکړه، د خلکو نه کلاشنکوف او دا راغونډ کا. فیصله تاسو باندې په خپله ده، هر څه تاسو مخامخ وکتل. زما په ویډیو کې کټینګ کوټینګ او ایډیټینګ میډیټینګ نه وي. صفا خبره، صفا د زړه خبره، صفا کوم، صفا مخې ته چې څه یې هغه صفای. اوس خوښه ستاسو خپله ده چې دا په حقه ما وکړه او که نه بې ناحقه. دا ډزې خو پرېږدو د خیر دی، خو د غوږین ده او د کلاشنکوف ده او د تماچې ده او د ټوپک ده او دا غټې ډزې دومره څوک نشته چې د دې ډزو تپوس وکړي. خو څه ووایم، د پاکستان پولیس اوده دي. دا غوږین ټوپک ډزې دي، پولیس موبایل روان دی، په کته روان دی، ښه په قلاره. هغه پکې دا ډزې مزې هورې، خو لکه د سرړو پکې دغه نه ساتي چې یاره دا پکې دا ولې دا کېږي. که دې ځله زه لاړ شم زه پکې شهید شمه. راشه ته خو زموږ د سکیورټۍ دپاره یې، د خدای بنده چې نه شي کولی بیا بارډر ته لاړ شه، ماله پوج راولېږه. د هغې وخته پورې اجازت غواړم. ښاد آباد اوسئ. د الله په امان. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان انٹیلیجنس ادارے زندہ باد. د الله په امان. السلام علیکم.